بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تحریک انصاف په خپل منځ کې اتحاد کولو څه وشو، په دې به درته هم خبره کوم. خو که تاسو ته ویم د پاکستان په سیاست کې دا بې ټایمه چې کم دی هغه دشمني جوړېدی شي، بې ټایمه چې کم دی هغه دشمني په دوستۍ کې هم بدلېدی شي. لکه تاسو به نن په سوشل میډیا ګورئ چې د بیرسټر ګوهر او ورسره کم 15 رکن کمیټې چې دا هغه د مولانا فضل الرحمن سره به نن ملاقات کوي او کم په اپوزیشن کې یا په حکومت کې د راتللو دواړه چې کم دی هغه به یو ځای ودرېږي. لکه تاسو بهاریان شئ، لکه تاسو وګورئ مولانا فضل الرحمن چې په عمران خان پسې کمې خبرې کوي، عمران خان چې په مولانا فضل الرحمن پسې، او د دې نه علاوه د هغو کم ورکر چې دي هغه چې یو بل ته سوی او نن چې کومه دا خبره خلکو واورېده نو خلک چې کم دی ډېر زیات اریان شو چې آیا دا زموږ ملک کې د سیاست چې دی دا څه قسمه روان دی او اچانک چې کم دی دا یو بل طرف ته هم چینج کېدی شي لکه نن چې څنګه وشوه. نو ښه خبره ده ځکه چې ټولو له پکار دي چې هغه رایوځای شي او یو اتفاق جوړ شي. ټولو سیاسي جماعتونو له پکار دي. که تاسو ګورئ مولانا فضل الرحمن هم دا ویلي دي چې موږ به په حکومت کې نه کینو او موږ چې کم دی د اسټبلیشمنټ خلاف به راوځو او په ملک کې چې کم دی درنې او دا یو کم پروګرام چې دی هغه به شروع کوو. نو بس الله تعالی دې خیر کې زموږ ملک چې کم دی د مخکې نه ډېر زیات خراب دی او که بیا پکې داسې قسمه قیسې مسې شروع شي نو نور چې کم دی د هغې حالات به هم ډېر زیات ګډوډ شي. مونږ خو دا غوښته چې کله الیکشن وشي نو په دې ملک کې به یو استحکام راشي، سیاسي یو پارټي به پکې راشي او زموږ د ملک چې کم دی هغه به صحیح کړي. خو د بده مرغه داسې الیکشن وشو چې د هغې نو څوک په سر پوهېږي نو څوک په یخ پوهېږي چې کم طرف ته چا وګټل او چا وبیلل او تر اوسه پورې په هغې کې کم کار روان دی. پته نه لګي څوک به وزیر اعظم کېږي څوک به نه کېږي، په کومه صوبه به د چا حکومت وي. بس یو بد حل جوړ دی، څه په حساب کتاب یې نه پوهېږو. بس الله تعالی دې زموږ ملک د ملک باندې چې کم دی هغه رحم وکړي، موږ له یو داسې باچا راکړي چې په هغه کې د ټولو پاکستانیانو ټولو مسلمانانو هغه خیر وي. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.